افغانستان د ملکي الوتنو له لارې د پرمختګ په حال کې. هرات د افغانستان یو له لویو ښارونو څخه دی. دغه لرغونی ولایت له 2 میلیونه څخه ډیر نفوس لري چې له دې څخه شاوخوا 600,000 د هرات په ښار کې ژوند کوي. هرات 2 هوایي ډګرونه لري چې یو د هرات نړیوال هوایي ډګر دی چې د ښار جنوب ګذري ولسوالۍ ته په 20 کیلومترۍ کې پروت دی چې د هېواد داخل او نړیوالې الوتنې ترې کیږي، او د شینډنډ هوایي ډګر چې د باګرام له نظامی هوایي ډګر څخه وروسته دوهم لوی هوایي ډګر دی د نظامی الوتنو پر وړاندې خلاص او فعال دی. دغه هوایي ډګر چې 9 کلن دی د افغانستان یو له لویو هوایي ډګرونو څخه یو ډګر دی چې تاریخي قدامت لري. د هرات هوایي ډګر په 1960 کال کې رامنځته شو چې په پیل کې یوه خامه د ځغاست لیکه او د خامو خښتو یو کوچنی تعمیر درلود. په دې وروستیو کلونو کې د ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې په هڅو دغه هوایي ډګر ته یو پرمختللي ترمینل جوړ شو چې په امنیتي سیستمونو هم سمبال دی چې د افغانستان په لویدیځ کې تر ټولو لوی هوایي ډګر بلل کیږي. هر ورځ له دغه هوایي ډګر څخه نورو ولایتونو ته هم پروازونه کیږي چې له ډلې کابل، کندهار، مزار، نیمروز، قلاینو، میمنه او فرهادي. له یاد هوایي ډګر څخه په اونۍ کې 2 بهرنۍ الوتنې د ایران مشهد ته هم ترسره کیږي. د دې الوتنو سربیره د موسسو بې سرحده ډاکټران او بهرني سرتیري هر ورځ له دغه هوایي ډګر څخه الوتنې کوي. 3 کورني هوایي شرکتونه هرات ته د الوتنو په برخه کې فعالیت کوي، لکه اریانا، تعمیر او باختر افغان چې د دولت دوهم هوایي شرکت دی. هر ورځ دغه هوایي ډګر ته الوتنې لري. د دې شرکتونو لمنځه اریانا افغان هوایي شرکت د افغانستان تر ټولو لوی شرکت دی چې مرکز د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر دی. دا له کابل څخه هرات ته د ورځې 2 الوتنې لري او تر ټولو ډیر مسافر لیږدوي. تعمیر ایرلاینز په هېواد کې لومړنی خصوصي شرکت دی چې لومړنی سرمایه 3 میلیونه ډالر وه او 2 باله د بوینګ B-230 الوتکې وې چې په 2003 میلادي کال په افغانستان کې تاسیس شو او د لومړي ځل لپاره یې له کابل څخه هرات ته الوتنې شروع کړې او د هوایي چلند د نړیوال سازمان آیاتا غړیتوب یې هم ترلاسه کړ. د هرات نړیوال هوایي ډګر یو داخلي او یو بهرنی ترمینل لري چې په 2009 میلادي کال کې جوړ شو. د دغه هوایي ډګر ځغاست لیکه چې په طول د 3014 متره په عرض او 45 متره پراخه ده، همدارنګه 4 پراخه رمپونه، 14 ټکسوې، د اور وژنې سټیشن، د تیلو تمځای، د هوا پیژندنې سټیشن، د اضافي تجهیزاتو سربیره د الوتکې کنټرول برج، د ترافیکو مرکز او د فضایي مخابرې اسانتیاوې هم لري. سربیره پر دې د غوره خدماتو د چمتو کولو لپاره دا هوایي ډګر په 2004 میلادي کال په پرمختللي V-60 سمبال شو. په 2005 کال کې د غږري کار او بیا په 2008 کال کې د الوتکو د لارښوونې دستګاه DME DVOR ترلاسه کړه. باید وویل شي چې د یاد هوایي ډګر پرمختللي تخنیکي وسایل د ایکاو سازمان د معیارونو سره برابر دي. د هرات نړیوال هوایي ډګر په 1302 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. د عامه او خصوصي شرکتونو یوه ډله چې د هرات په نړیوال هوایي ډګر کې فعالیت کوي په شمول د سرحدي پولیسو، ملي امنیت، انټرپول پولیس، پاسپورت، ګمرک، د بهرنیو چارو وزارت نمایندګي، د هوایي چلند د امنیت خصوصي کمپنۍ، ګاک کنسرسیوم، ګاک هینډلینګ، د تیلو خصوصي نیشنل فیول شرکت او د کامګار پټرولیم شرکت شامل دي. د هرات لرغونی ولایت ستراتیژیک اهمیت د اقیانوس هند له کشفېدو د مخه دغه ولایت د ورېښمو په تغیر لارې بدل شو او د هند برصغیر، منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ په سوداګرۍ کې مهم رول ولوباوه.